وسلوال طالبان وایي ټاکنې یو اوربند نه منو او د نظام په حیث امارت غوره او لومړنی انتخاب دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي د ټاکنو بحث د طالبانو له لوري تل رد دی او د واک د لیږد لپاره ټاکنې نه بلکې نورې لارې شته. نوموړي همداراز ویلي په بین الافغاني مذاکراتو کې لومړی بحث پر اوربند نه کوي او نور مسایل ورته لومړیتوب لري. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم افغانستان کې تر سپتمبر میاشتې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدا په اړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن تر څرګندونو څو ساعته وروسته وویل په هیڅ صورت چمتو نه دي چې په افغانستان کې له مې میاشتې وروسته د بهرنیو ځواکونو پر شتون هوکړه وکړي. د چارو شمېر کارپوهان د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو چلند احساساتي، غیر واقعي او د افغانستان د خلکو د غوښتنو خلاف ګڼي او وایي چې د یادې ډلې دا ډول دریځونه به افغانستان یو وار بیا د کورنیو جګړو لوري ته یوسي. د دوی په اند افغانان د زور حکومت نه مني، خو وسلوال طالبان ټاکنې نه مني او د امارت نظام ورته لومړیتوب لري چې د افغانستان 90% خلکو ته د منلو وړ نه دی. خاص د هغه د افغانیت او اسلامیت د دې ټولو په رڼا کې چې نور د خدای او د ورځې قیامت نه ویریږي او یو داسې خبرې را سره یو داسې تفاهم باندې را سره هوکړه وکړي چې په هغې کې د هغه بیچاره او د مظلوم او د رټلي او کړېدلي ولس د مرګونو د ژوبلو د هجرتونو مخنیوی پکې وشي. د چارو شمېر نور کارپوهان وایي اوربند ته د طالبانو له لوري نه چمتوالی او ردول یې دا ښیي چې سولې او د افغانانو د وینو درېدا ته ژمن نه دي. د دوی په نظر طالبان باید د 90 کلونو تاریخ ته نظر وکړي او د پردیو په اشاره د افغانستان د ورانولو فکر پرېږدي. طالبان په دې فکر شي چې طالبان اوس دنیا په هغه شکل نه مني چې ټول واک د امارت په نامه دی ورته وسپاري. دنیا کوشش کوي چې دغه شل کال لاسته راوړنې چې د دنیاوالو په مټ باندې په افغانستان کې له اساسي قانون نه شروع بیا تر نظامه پورې د جمهوریته پورې د ولسواکۍ پورې هغه ورته لاسته راوړنې وایي چې دا هم حفظ وي او طالبان هم د افغانستان سره په مشارکت کې یوه سیاسي لوبه وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد تازه څرګندونو ته په غبرګون کې لیکلي چې د امارتي نظام بیا راتګ امکان نه لري او د جوړښت لپاره د ولسمشر غني طرح باید عملي شي. وسلوالو طالبانو په داسې مهال د ولسمشر غني د اوربند غوښتنه رد کړې چې پرون د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ ماښام مهال د فراه ښار کې موټر بم برید وشو او په پایله کې یو شمېر ملکي کسان شهیدان او ټپیان شول.